سلامونه وخت مو په خیر د دې مهال خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن څلورنې د لړم څلورمه چې د اکتوبر له 26مې سره برابره ده او په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. اروپایی ټولنه وایي افغانستان پراخو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی وایي دا هیواد له سخت ژمي سره مخ دی که د مرستو لمن پراخ نشي خلک به په دې ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان په اړه د پرمختللې ترویکا نوې بڼه. مسکو وایي د افغانستان په اړه پرمختللې ترویکا به د امریکا له لرې کولو سره یوې نوې بڼې ته بدل شي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر د چارو بشپړېدل. د دې هوایي ډګر د جوړېدو چارې د ازبکستان لخوا پای ته رسیدلي او دا پروژه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نښه بلل کیږي. او په تهران کې د نړیوالو همکاریو په اړه د ایران او بلاروس د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه. بشپړ خبرونه. زه نجلا مایاریم. اروپایی ټولنه وایي افغانستان پراخو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسون وایي دا هیواد له سخت ژمي سره مخ دی که د مرستو لمن پراخ نشي خلک به په دې ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. په همدې حال کې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د مرستو سربیره په هیواد کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره له هڅو خبر ورکوي. د ژمي موسم په نږدې کېدو سره په هیواد کې د بشري ناورین په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د اروپا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې ویلي و چې د بشري مرستو سربیره به په سږني ژمي کې په افغانستان کې ډېر خلک له ستونزو سره مخ شي. افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی. وروستی ځل چې ما د مرستې غوښتنه ولیدله دا د ژمنۍ 50 سلنه څخه کمه وه که څه هم مثبت کارونه شوي خو په دې هیواد کې اړتیاوې ډېرې لویې دي. له ډېرو مرستو سربیره به په راتلونکو ژمو کې ډېر خلک له ستونزو سره مخ شي. یو شمېر ښاریان هم ټینګار کوي چې د ژمي د موسم له رارسېدو مخکې باید نړیواله ټولنه اړمنو خلکو ته د بشري مرستو رسولو بهیر چټک کړي. پای بین المللی نیاز است. ما میدانیم که مردم ما فقیر است. کشتی که کردن زمینشان زیاد نیست فقط دم و 2 فصل میتونن بخورن تا زمستان دیگه کفافی اونا را نمیکنه. بنابراین نیاز است کمک صورت بگیره بخصوص مواد خوراکی و مواد سوختی. د بلخوا واکمال حکومت د نړیوال ټولنې د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د سترو اقتصادي پروژو په پلي کېدو سربیره د بشري ناورین د مدیریت لپاره د هڅو خبر ورکوي. بدون شک مشکلات وجود داره اما این مشکلات آنگونه که در شماری از رسانه‌های خارجی با اهداف سیاسی پیگیری میشه به او پیمانه نیست. تلاش ما است که از طریق راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه و در واقع نقطه پایان بگذاریم بر مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره. خو د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو او ستونزمنو سیمو کې له هغو کسانو سره چې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي مرستې او ورته پاملرنه کوي. مسکو وایي د افغانستان په اړه پرمختللې ترویکا به د امریکا له لرې کولو سره یوې نوې بڼې ته بدل شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال تاس خبري آژانس ته ویلي چې امریکا د ترویکا له غړیتوب سره لرې شوې او په نوې بڼه کې روسیه، چین، هند، ایران او پاکستان شامل دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان سره د اوسنیو ستونزو د هوارۍ په برخه کې مرسته وکړي. پرمختللې ترویکا چې پخوا به د روسیې، امریکا، چین او پاکستان له اساس سره د افغانستان او سیمه ییزو مسایلو په اړه جوړېده اوس به په نوې بڼه بدله شي. د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال تاس خبري آژانس ته ویلي چې
د امریکا د غیر رغنده چلن له امله د تروریکا بڼه 15 اړخیزه شوې او د امریکا پر ځای به هند او ایران په دغه فارمت کې ځای پر ځای شي. تروریکای توسعه یافته یک اقدام خوب است. سوال در است که آیا خود افغانستان درش دعوت میشه، مسئله تحریم سفرها سیگپاس، اما خود آیدیا یک آیدیای خوب است. همین پلتفرم ترایکا پلاس که 6 کشوری که هم کشورهای همسایه ما هستند و هم کشورهای قدرت‌های جهان هستند با هم در یک تفاهمی که برسند میتونن افغانستان از منجلاب و مشکلات بکشند. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د شته ننګونو په حل کې له افغانستان سره همکاري وکړي. زمونږ خواهش له ټوله دنیا نه بالخصوص له ګاونډیو نه دا دی چې په افغانستان کې کوشش وکړي دغه نوی په وجود راغلی حکومت اسلامي امارت په افغانستان کې دی چې ډېرې ستونزې او مشکلات له 4 لسیزو را په دې خوا ورته پراته دي د دې په حل کې ورسره مثبت قدمونه واخلي. په تیر کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه څو سیمهیزې ناستې ترسره شوي او هیوادونو د افغانستان له اوسني حکومت او دغه هیواد د بشري ناورین په اړه له نړۍ سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایي ډګر د جوړېدو چارې د ازبکستان لخوا پای ته ورسېدې. ازبکستاني چارواکي وایي دا پروژه له یوه کال وروسته پای ته رسېدلې او هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نښه بولي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره د ازبکستان له مرستو مننه کوي او د افغانستان د ستونزو لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو د همکارۍ غوښتونکی دی. د ازبکستان د تخنیک ټیمونو لخوا د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د بیارغونې چارې بشپړې شوې. د ازبکستان ترانسپورت وزیر او د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد ځانګړي استازي چې د دغه پروژې د بشپړېدو په مراسمو کې د ګډون لپاره مزار شریف ته راغلي وو د اسلامي امارت له مسؤلینو سره یې وکتل. د دغه پروژې بشپړېدلې د همکاریو یوه نښه وبلله او ټینګار یې وکړ چې ازبکستان له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ژمن دی او په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. در مراسم افتتاحیه دوباره میدان هوایی مزار شریف قرار داریم و این یک پروژه کوچک در ابعاد نهایت وسیع همکاری بین ازبکستان و افغانستان است و این نشانه روابط برخورد نیک و حسن همجواری ازبکستان نسبت به افغانستان است. په همدې حال کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت واکپال د دغه هوایي ډګر د رغېدو په اړه داسې معلومات ورکړل. نهایی برقی 20 کیلوواتی در 2 سرکت جداگانه از سبستیشن 220 کیلوواتی الى میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی. پنجم آموزشی کارمندان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی در بخش‌های رادیوهای ایلیس و رنوی لایتینگ. ششم ترمیم بخش‌های تکنیکی میدان ترمیم بخش رنوی لایتینگ. هفتم ترمیم رادیوهای تاور و رفع نواقص آن. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په بېلابېلو برخو کې د ازبکستان له مرستو او همکاریو مننه کوي. شیر عباس ستانکزی د افغانستان له لارې د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو ژمنه کوي او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د هیوادونو د همکارۍ غوښتونکی دی. ان شاء الله په نږدې کې داسې پروتوکول او قراردادونه موږ د ګاونډیو ملکونو سره لرو چې هغه به د ځمکې له لارې هم خپل تجارت راکړه ورکړه صادرات او واردات د افغانستان له لارې شروع کړي. همدارنګه به د افغانستان توکي اسیای میانه ته او د دوی توکي به افغانستان ته او د افغانستان له لارې به نورو ملکو ته ځي. ازبکستان د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د بیارغونې ترڅنګ په تیر کال کې افغانستان ته د بشري مرستو څو محمولې هم استولي او د افغانستان په تړاو د ناستې کوربتوب هم کړی دی. په هرات کې د ځان بسیاینې په لور د شعار په درلودلو سره د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانیستل شو.
پلار اچونکي د دې نندارتون د پلار اچولو موخه د کورنیو تولیداتو وده بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ټینګار کوي چې دمګړۍ په هیواد کې 15% صنعتي کارخونې فعال دي. په هرات ولایت کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د هرات د صنعتي ښار هنرمندانو په 150 غرفو کې خپل توکي او محصولات د ځان بسیاینې په لور شهار سره نندارې ته وړاندې کړل. اکثریت صنایع دستی خانم‌های مثل تولیدی لباس آمدن و محصولات خورنجی به نمایش گذاشتن و همچنان در بخش شیرینی‌پزی ما خانم‌های موفق دارن امروز آمدن و محصولات خور به نمایش گذاشتن. ما باید کار بکنیم، تولیدات خود به سطح برسونیم، کمی ذهنیت از بین مردم از بین ببریم، بازاریابی بکنیم، برای مردم خدمت مردم دید و بازدید داشته باشیم، محصولات خود به روی مردم بکشیم تا اینکه مردم قناعت بکنن که محصولات داخلی اینا از محصولات بیرونی بهتر است. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم په هیواد کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې، خو ټینګار کوي چې لا هم د پانګونې په برخه کې ستونزې شته چې باید حل شي. مشکلات است، در اینجا شک نیست، بانک‌ها بند هستند، تعذیرات بین‌المللی وجود دارد، مگر وضعیت نسبت به سال گذشته خوب شده. ما تانستیم که با همکاری صرافا، با همکاری اشخاص و افرادی که در بیرون است، ما پولای خود انتقال بدیم، واردات خود بکنیم، صادرات. شما خبر است ما این سال 1.5 میلیارد دلار انشالله صادرات میکنیم. مؤسسات و خود دولت بیشتر روی خانم‌های تجارت پیشه تمرکز داره و با اونا همکار هست و بیشتر هم میتونیم بگیم که مؤسسات همکار هستن با خانم‌های تجارت پیشه. به او خاطر رشد تجارت خانم‌ها حداقل 85% 90% زیاد شده و خانم‌ها فعالیت میکنن. په همدې حال کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د تولیدي فابریکو د فعالیت د زیاتوالي ترڅنګ وایي چې اوس مهال د دغو فابریکو 15 سلنه فعال دي. د نننۍ نندارتون سربیره په هرات کې 4 نوې تولیدي کارخونې هم پرانیستل شوي دي. امروز بالاتر از 75% الحمدلله فابریکای ما فعال است. توزیع زمین الحمدلله عن قریب دوباره شروع میشه و حمایت الحمدلله تعرفه مواد خام روزانه جریان داره. هر فابریکه یک ضرورت به مواد خام داره. الحمدلله وزارت صنعت و تجارت اعلان میکنه که به شرایط بسیار آسان و به پروسس بسیار آسان الحمدلله در خدمتشان است. ارزش سرمایه گذاری 4 فابریکی که چیزی حدود 50 میلیون دلار در نظر گرفته شده ولی توسعه پیدا میکنه. فابریکات بسیار بزرگ است، بزرگترین فابریکی باتریسازی در سطح کشور با ارزش سرمایه گذاری بسیار بالا امروز افتتاح میشه. خود سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسئولین د پانګونې د ستونزو پر حل او له کورنیو تولیداتو د ملاتړ په ټینګار سره وایي چې د صنعتي ښارګوټي د ودې او د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو په موخه به نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت د فراه ولایت د بخش آباد بند د چارو له پلي کېدو خبر ورکوي. د وزارت د چارواکو په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره د دې ولایت د اوبو او برېښنا د کموالي ستونزه به هواره شي. د کرنې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې د پروژې له بشپړېدو سره کرنیز تولیدات به هم ډیر شي. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي دا پروژه 400 میلیون ډالر لګښت پرې راځي او دمګړۍ نږدې 12 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو د پلي کولو د هڅو په دوام د فراه ولایت د بخش آباد د اوبو بند عملي کار د پیل خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه بند د جوړېدو چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل شوي او دا مهال د هغه د فرعي تونل د جوړولو کار دوام لري. دغه تقریبا 2 بخشونه دي. یو هغه انحرافي تونلونه دي چې په هغو باندې کار درېدلی ده. هغه یو قرارداد سره شرکت سره او دغو قرارداد شوی و شرکت سره. نو موږ هلې ځلې وکړې د هرات ولایت د قومي مشرانو مخورو په واسطه باندې چې چونکې هلته وچکالي د تاسو ته بهتره معلومه ده د فراه خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ویل کېږي چې د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او له دغه بند څخه به 115,000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي. الحمدلله زه تاسو ته دا اطمینان در کوم چې دا بند ترمیم شي. یو طرف ته د برق او بل طرف ته
د زراعت بهبود راځي ځکه چې په دې سره ډېره ځمکه ده چې هغه به انشاءالله خړوبېږي. که چیرې دغه بند وتړل سي فراه په افغانستان کې یو کندو بلل کېږي ځکه پراخه ساحه لري پراخه دښتې لري چې دا خړوبې سي تر اوبو لاندې سي انشاءالله و ټول د نیم افغانستان ته خو غلا ورکولی شي که ټول افغانستان ته نه وي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې پر دې پروژې 400 میلیونه ډالر لګښت راځي او اوس مهال ورته شاوخوا 12 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د اوسنی انوایس د بخش آباد د بند چې تقریبا څه باندې 600,000 ډالره جوړېدل یو څو هفتې وړاندې موږ اجرا کړ. خو د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د دې پروژې د پرمخ بیولو او بشپړولو لپاره د خلکو همکارۍ ته اړتیا ده. دا و د دې مهال خبري ټولګه او په پای کې هم د سبا هوا حالات واورئ. په الله مو سپارم ښې شپې ولرئ.